السلام علیکم دوستانو، والله دې وکړي چې جوړ به یاست. نن هم غواړم چې داسې څه در سره شیر کړم چې د دې په مرسته تاسو وکولی شئ چې خپل د ډیسکټاپ، خپل د کمپیوټر ډسپلی یا والپیپر دا څومره ښایسته ډیزاین، یو ښه خوبصورت، یو ښه ښایسته ډیزاین تاسو جوړولی شئ. یعنی تاسو سره به والپیپر زیات وي، زیات والپیپر عمره جوړ کړی، خو زه به نن درته داسې والپیپر در وښیم چې د هغه په اپلای کولو سره ستاسو په کمپیوټر باندې به ستاسو د کمپیوټر سکرین ډېر ښایسته معلومیږي. نو دې لپاره دوستانو راځو لومړی به تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ، صرف دومره به سرچ کوئ چې کلاسیک 3D والپیپر HD. دا به تاسو سرچ کوئ دوستانو. کله چې مو دا سرچ کوئ نو دلته به راسئ ایمیجز به کلیک کوئ. کله چې مو ایمیجز کلیک کړل نو دوستانو تاسو ته به دا ایمیج راسي. ما الریډي یو دانه را ډاونلوډ کړی دی، زه به هغه صرف د خپل سکرین باندې ولګوم. راځم دلته رایټ کلیک باندې کوم په ایمیج باندې، دلته سیټ از عکس خلاصوم. کله چې مې خلاص کړ رایټ کلیک باندې کوم او راځم سیټ از بیکګراوند باندې مې سیټ کړئ. داسې مې کله سیټ کړل راځم لومړی زه دغه ایکن راخلم. لومړی خو د دې ایکن چې کوم دی یا فولډر چې کوم د دې نوم زه ختموم. نوم یې څنګه ختموو؟ راځو لومړی دلته کریکټر میپ سرچ کوو. کریکټر میپ مو سرچ کړئ، راځو انټر کلیک کوو. د هغه نه وروسته راځو دلته یو داسې حرف په دې کې پیدا کوو چې هغه هیڅ کوم کریکټر په هغه کې نه وي، یعنې سپین وي، همداسې ښه نه وي. راځو دلته دا دی دوستانو، راځم په دې باندې کلیک کوم، سلیکټ کوم او کاپي کوم. کله چې مې کاپي کړ راځم دلته پی سي رینیم کوم، کنټرول وي انټر، دا مې رینیم کوي. راځم دلته ریسایکل بین ته همداسې دا هم رینیم کوم، کنټرول وي انټر. راځم همداسې کمپټیشیا سټوډیو ته، دا هم دوستانو ما د ټولو آیکنز یا فولډر څخه نوم ایسته کړ. کله چې تاسو دا نوم باندې اپلای کوئ، مثال دلته په یو باندې اپلای کوئ، دوم باندې تاسو اپلای کوئ، که چیرته تاسو ته مشکل درکوي یعنې دا نیم الریډي یو دانه سلیکټ شوی دی، بیا به تاسو هلته په کریکټر میپ کې بل داسې حرف را کاپي کوئ چې هغه کې هېڅ خط نه وي لیکل شوی، هغه به را کاپي کوئ، پر دې به زه باندې به رینیم کوئ. کله چې م دا وکړ نو وروسته راځم دلته د آیکن راخلم، مثال د سپیس یې راخلم، دلته یې ایږدمه، همداسې ریسایکل بین نښلم، دلته یې ایږدمه. ریسایکل بین خو همداسې ځای وي نو دوستان. راځم دا آیکن زه راخلم، یو همدلته یې په دا به تاسو دوستانو ځای په ځای کې سره همدې طریقې سره دوستانو هر څومره چې تاسو سره کنې هغه تاسو په دې ځای کې لاین په لاین باندې ایښودلی شئ، لکه دا 2 سیمټري شو داسې لاین په لاین سره. نو په دې طریقه سره د ستاسو د کمپیوټر سکرین ډېر ښایسته او ډېر اټریکټیو او جذبونکی معلومیږي. نو دوستانو کوم ویډیو خوښه شوې چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او همداسې د نورو ویډیو لپاره چینل ته رجوع وکوئ. همداسې نورو کمپیوټر په اړه باندې څه ویډیوز انشاءالله زه به نور زیات د کمپیوټر چې څه جنرال څه معلومات چې کوم دي هغه به ستاسو سره شریکي کړم. له توجه څخه مو مننه.